ګرانو کتونکو، نن به موږ ستاسو وړاندې کټوري چاټ جوړو. دا هم رمضان سپیشل دی، تاسو یې جوړولی شئ. نو دې دپاره موږ دلته یو بال کې لږ مارجرین راواخیستل، هغې کې موږ لږه مالګه واچوله. اوس به موږ دې کې میده اچو. نو دا اوس چې موږ څه تیارو، دا موږ کټوري چاټ دپاره کټوري جوړولو دپاره پیسټري تیارو. نو د مارجرین او مالګه به موږ دې کې ډېر ښه مکس کړو. نو مارجرین او مالګه موږ میدې کې ډېر ښه مکس کړل. اوس به موږ دې کې لږ تیل واچو. دا به هم په دې کې مکس کړو. نو تاسو ته کتی شي چې دا موږ موټي کې داسې راغونډو، نو داسې بایډنګ کېږي. اوس به موږ دې کې یخې اوبه واچو، لږې لږې یخې اوبه په دې کې اچو، بالکل آیس والا اوبه راواخلئ او دې نه به موږ یو ډو جوړو. څنګه چې سموسو یا کری پف دپاره ډو تیارولی شي، همغه شانتې به موږ تیاره کړو. نو زموږ کری پف ریسیپي هم تاسو زموږ چینل کې کتلی شئ. نو موږ داسې یو ډېره هارډ ډو تیاره کړله، تاسو ته به کتی شي. دې له به اوس موږ تقریبا نیمه ګنټه فرج کې ورکړو چې فرج کې دا لږ ریسټ وکړي، بیا به دې نه موږ کټوري تیارو. نو ډو زموږ ریسټ وکړو نیمې ګنټې پس دا موږ راواخیسته فرج نه. اوس به موږ دې کې لږه زیره او سپیرکۍ واچو. سپیرکۍ خوراک هضمولو کې مدد کوي او زیرې سره فلیور راځي. او سپیرکۍ موږ په ډو کې مکس کړل. اوس به موږ دې نه پیړۍ جوړې کړو وړې وړې. یو پیړه موږ راواخیسته، دا به اوس موږ فلیټ کړو داسې بیلن سره. نو پیړه موږ فلیټ کړله، داسې شوله. نه ډېر زیات نری او نه ډېر زیات غټ به دا موږ ساتو. نو پیړه موږ فلیټ کړه. اوس موږ داسې یو بال راوالو، سټیل یا الومینیم چې کوم یو وي، او دا به په دې باندې بره داسې کېږدو او دې له به موږ داسې د بال شیپ ورکړو. نو دا به موږ په دې باندې ډېر ښې طریقې سره داسې ښخ کړو. موږ دا داسې الټه کېږدو او یو نایف مدد سره به دا داسې دغه کړو. دا ایکسټرا چې کوم راوتی دی دا به دې کټ کړو. تیل زموږ ګرم دی، اواز به تاسو له راځي. اوس به موږ دا ګرمو تیلو کې واچو. لږ یو ځل به بیا داسې سیټ کړو، د دې دا څنډې چې سمې شي. اوس به موږ تیلو کې واچو. نو اوس به دا موږ داسې فرای کړو لږ ساعت دپاره. دا به په خپله باندې دا بال پرېږدي. یو سکوپ مدد سره به موږ داسې په دې باندې تیل واچو، لږ به دې کې دننه هم لاړ شي او څنډو ته به هم لاړ شي. تاسو ته کتی شي چې د دې کلر څومره ګولډن شو. اوس به موږ د دې سایډونه هم داسې سره کړو. آرام سره به موږ دې نه دا بال اخوا کړو. او اوس به موږ دا دننه نه هم فرای کړو. نو کټوري زموږ تیاره ده. اوس به دا موږ وباسو. یو بل به هم موږ دې کې داسې واچو. دا به هم موږ داسې اوس فرای کړو ټولو طرفونو نه، چې دننه او بهر ټول کرسپي جوړ شي. دا اوس موږ الټه کړو چې دننه نه پوخ شي. کټوري زموږ تیار دي. اوس به موږ دې کې فیلینګ وکړو. نو فیلینګ به موږ دې کې څه داسې طریقې سره کوو. اول به موږ دې کې چڼې چې کومې موږ پخې کړي دي دا به دې کې واچو. پیاز به په دې کې واچو چې ستاسو څومره خوښ وي. ټماټر کټ کړي.
اوس به موږ دې باندې دنې او پودینې ماستو والا چټني واچو. په دې بره به موږ لږه شنه چټني هم واچو چې کومې کې موږ مست نه دي اچولي. په دې بره به اوس موږ لږ چاټ مساله واچو. املی چټني به اوس موږ په دې واچو. اوس به موږ دې باندې لږ سره مرچ پاوډر هم واچو که ستاسو خوښ وي. په دې بره به موږ داسې د سپرینګ رول چې کوم دغه وي پیسټري وي هغه موږ فرای کړې ده دا په دې باندې کېږدو. دې سره به ډېر زیات دا ډېر کرسپي وي او ډېره زیاته مزه کوي چاټ کې. لږ به دلته هم واچو. نو زموږ ډېر مزدار ترسکون کټوري چاټ تیار دی. تاسو هم دغه شانتې چاټ تیار کې روژه ماتي دپاره او هسې هم جوړولی شئ. یقینا ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. نو که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ.